دا عبدالرحمن سدیس دا چې کوم د حرم امام دی نن رئیس الحرمین دی د دواړو حرمینو مشر د وزیر نه غټه درجه لري دی وایي زه ډېر روان وم چې ماشوم وم ډېر روانې به مې کوم مور ته به مې روانې کوم او مور به راته دعا کوله و یو ورځ مې داسې روانې وکړه چې شګې مې راواغېستې مور مې وړه غږل په هغې کې مور ته واچول او بل موټی مې راواغېست په کټوۍ کې مې واچو اوس چې داسې ماشوم یو لوبه وکړي مور به ورسره ده چل کوي وای نو سر به سر توری وي نو خدای دې مړ کړه نو خدای دې داسې کا خدای دې داسې کا زمونږ ښځو خو په خیرو کې پی ایچ ډي کړې ده دې له خو بل څه نه ورځي پی ایچ ډي ماشومانو ته کنزل ماشوم چې کور ته راننوځي که نه بوډا چې راشي بوډا بابا بوډا ورته راشه که نه نو سیرې څنګه ښکلې خبرې زده کړي دی هم خوشحاله شي سر وړقی داسې جغجغه شي هوایه که نه بچې بابا سره کنځل وکړه ای ستا وایي داسې داسې کوي خوشحاله شي ورته څنګه لوسې دې ښکلې ښکلې خبرې کوي ای زړې پوسکې ای بې د دین نه لرې بې دینه ښځې خاوند ته په نوسي ته کنځل کې دا ستا عقل دی دا ستا سوچ دی دا ته مسلمان یې د خاوند خو ډېر لوی احترام دی نو تا نوسې لمسولی دی نو خاوند ته مېړه ته پې کنځل کې بې وقوفې دا ستا دین دی دا ستا ایمان دی تا چې ته د عالم تقریر نه دی اورېدلی ته د دین نه نه خبر تا د پلار څه نه دي ښولی د مارلو جنکو تربیت وکړئ هلکانو خو سر خوړلی دی موبایل یې لاس کې نیولی دی اخو جنت ته ورسېدل غټې غټې موبایل یې ورسره دي دغه موبایل به د لاس کې او جنت فردوس ته به رسېږي که خیر موبایل خو مولیان هم غرق کړل او طالبان هم غرق کړل او ټول خلک یې تباه برباد کړل ټریفک پولیس والا هلته کې ټریفک روان وي او دی په موبایل کې لګیا ټریفک خپل کار به کوي افسر ته به شاته ولاړ د سره موبایل کې موبایل به رسي افسر کې به خپل کار کوي یا خدای پاکه دا خو زما ضروري کار دی په دې فایل دستخط پکار دی نه هغه موبایل بابو سره موبایل سپی سره موبایل مولا سره موبایل طالب سره موبایل دا خود غرق شو خلک تباه برباد شو مونږ په منتونو په نصیحتونو ستړي شو د خدای دپاره د خدای دپاره رب سره نسبت پیدا کړي دا سترګې ستا د خدای په لاس کې دي ګورې مه کوه درنه به والي بیا به څه کېړون به ګرځې یعنې زمونږ په علاقه کې په مرزو کلي کې ما ته یو سړي په خپله خبره کوله ما ته وایي چې داسې دوکان نه بار راووتم او مې کتل یو بوډا سړی دی او موبایل ورسره دی او په هغې ورته بربنډ نه جینۍ ګډېږي بوډا سړی بوډا نو تا خدای پاک په تڼاکه سیټ کوري کړه بجلیګر مولوي صاحب خبره استاد جینۍ ته او موبایل ته ساجت ته بیخ دی وده او یو اتیاو کالو سړی الله ورسره څو کړل په سترګو یې ړوند کړ نو پیسې خو نشته دولت خو نشته مزدوري خو نشي کولی نو سې کار څه دی اوس چې ټرک د سیمټو راشي نو دې ورسره خوا کې ودرئ نو بل د ده په شا بوجه ږدي نو بل یې ته اخوالي ولته یې کږدئ دا سترګې دا خوله دا شونډه دا لاسونه دا اندامونه رښتیا ووایه د چا په قبضه کې دي شوق سره ووایه شوق سره ووایه په دې به موږ هغه کار کوو چې الله پې خوشحاله کړو دا جنکۍ پوه کې دا په حقوقو پوه کې دا په قرآن پوه کې دا د بچو په تربیت باندې پوه کې بناتو مدرسو کې داخلې کې دا جنکۍ په کوم طرف زموږ معاشره روانه ده بربنډې شوې جنکۍ لاړې بربنډې شوې کمیسونه ووتل ورشد په اسلام آباد کې وګورئ بنینونو کې ګرځي پرتوګونه ختم پتلون کې ګرځي برقه خو پیژنې نه پړونې خو پیژنې نه کټ آستین والا کمیس دا لاندې مټې ټولې ښکاري دا زنا نه ده دا ګناه نه ده دا به موږ نه خدای تپوس نه کوي نو هغه عبدالرحمن سدیس وایي چې ما اوړو کې شګې واچولې په کټوۍ کې واچولې وي زما مور راله ما ته وایي چې عبدالرحمن ډېر روانې خو بچې الله یې د حرم امام کا الله یې د حرم امام کا اقا د مور دوا ورته ولګېده ورشه د حرم پاک امام دی نن د مدینې امام دی مدینې ته چې کله راشي مخکې مونځ دی کوي حذیفي صاحب هم وروسته ودرېږي او مخکې مونځ دی کوي نو مور داسې خوند کوي نو ورته وایي بچې چې دا تا نه کوم ملغلره جوړه ده دا زما د برکته ده کوڅه په کوڅه پړونې په سر در پسې زه ګرځېدل یم چې خدای زما بچې لوپر نشي
علم مې دا باندې وکړو بزرګانو سره مې کېنولې دا ملغلره دنه جوړه ده دا زما د برکت نه یعنې که ما دا خواري نه وکړې معین الدین نو اوس به یا نشی وي یا به لوپر وې یا به دنیادار وي دنیا پسې به دې منډې والې منې که نه مورې بلکل مې ومنله دویم هم بچې وره دویم هم وره ته چې کله داسې وځې د الله په لار کې نو زه مصلې ته وخېږم او دا لاسونه الله ته پورته کړم او خوله خدای ته وازه کړم یا خدایا زما بچې معین الدین ستا د دین دپاره ووت الله ته خو یې کامیاب راوله ربه خدای ته خو د ده په لاس کافران مسلمانان کا یا الله ته د ده په لاس بدعمله فاسقان نیکان کا زما دعاګانې در پسې در روانې دي او بچې د رسول الله مبارک حدیث ته اورېدلی دی حضور پاک وی یو څو دعاګانې مستجابات دا قبلیږي یو دعا پکې د مور او پلار د بچي دپاره ده نو زما دعا در پسې روانه تر څو چې ته نه راغلې دقه مسله باندې ناست یم خدای ته مې خوله وازه کړي لپې اوچتې کړي دعا در پسې کوم دا زما را دعا برکت دی مورې دا منم او بچې درېیم هم واوره چې ته ماشوم یو زما غېږ کې وې اما به پی در کول نو په ما داسې وخت نه دی تیر شوی چې تا له ما بې اودسه پی در کړي ما به اودس وکړه ته به مې سینې ته واچولې نو پی به مې در کول دا خواري چې مور وکړي نو معین الدین اجمیري به نه جوړېږي دا خواري چې مور وکړي نو امام بخاري به نه جوړېږي دا خواري چې مور وکړي نو عبدالقادر جیلاني به نه جوړېږي مونږ خواري نه کوو بچو سره مونږ به ته کنزل ښایي شابه بابا ته کنزل وکړه ټاټا هله شابه که نه ټاټا وکړه ټاټا ټاټا څه ته وایي لفظ د انګریزۍ د څه د سړیتوب لفظ هم نه دی که نه ټاټا السلام علیکم ورته وښایه سبحان الله ورته وښایه الحمدلله ورته وښایه د الله نوم وله په دې ژبه کې ده پخوانو بوډاګانو به څه ورته الله للو للو جوټه به یې ورکوله للو معنی اوده شه الله د الله نوم به یې ورته اخېسته الله للو للو هغه خلکو کې برکت و هغې خلکو کې دین و هغې خلکو کې د جومات احترام و هغې خلکو کې د مدرسې احترام و د ګیرې او د پټکي احترام پکې و هر څه ختم خدای خبر چې وروسته به نور څه کېږي زما وروڼو موږ به د خپلو بچو د کشر کل ښه تربیت به کوو موږ به کوشش کوو په دې خپلو بچو او په دې جینکو او په دې ښځو چې دا الله ته نږدې شي دا دین ته نږدې شي دا قرآن ته نږدې شي دی له به لاس کې تسبیح ورکوو دی به جومات ته راولو مدرسه کې به داخلو چې دا قرآن زده کي دی به راولو چې دی نه حافظان جوړ شي دی به خدای سره جوړاو کوو چا سره به جوړاو کوو الله سره د خپل بچي دی به رسول الله مبارک سره جوړاو کوو چې دی مونږ الله سره جوړاو کو او د الله رسول سره مو جوړاو کړو ته بیا بېغمه کېنه بیا به نور انتظام او نور سیسټم به ورته رب العالمین برابروي نو دا بچي راولې په دا مدرسو کې داخل کې دا راولې دا طالبان کې دا راولې دا عالمان کې علم پې وکې مه یېرېږې په ډوډۍ باندې ډوډۍ د رب العالمین په لاس کې ده ډوډۍ څوک ورکوي داسې نه شوق سره ووایه عزت د چا لاس کې دی ژوند د چا لاس کې دی نه شوق سره جواب غواړم عزت چا سره دی ژوند چا سره دی مال چا سره دی دولت چا سره دی خبره خلاصه بس الله ته خپل بچی راولې په خدای ور وسپاره رب العالمین ته چې دی وسپاره ته ګوره چې رب العالمین د دې بچی حفاظت کوي او که حفاظت یې نه کوي امام بخاری رحمت الله علیه مونږ یو مشهور کتاب دی زما په خیال کې داسې مسلمان بني چې هغه ته به د دې کتاب نوم نیت بخاري شریف به د خلک وایي دا چې کوم مولا صاحب لیکلی دی که نه امام بخاري محمد نوم محمد ابن اسماعیل دی چې کله ماشومه په سترګو ړوند شوی نو مور به خدای ته ژړل او دا زاری به یې کوله رب العالمین ته چې خدایا چې کوم بچې ما د ستا د پیغمبر د احادیثو دپاره غوښتی دی نو الله په سترګو دې راته ړوند کړی دی ژړل به ژړل به ژړل به نو یو ځل اوده وه حضرت ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولید نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل ولې ژاړئ وی یو ډېر هوښیار بچی مې دی محمد او دې قابل دی
ډېره زبردست ذهین او حافظه خدای ورکړې ده او ما وې زه پې د پیغمبر د حدیث علم کوم په سترګو ړوند هغه ته جاړم. ابراهیم علیه السلام ورته مبارک دي شه بچی دی خدای جوړ کړی دی مبارک شه. نو چې دا د امام بخاري مور راویښه شوه او دا ماشوم محمد چې وروسته د امام بخاري جوړېږي دی راویښ که او ویې کاته نو الله یې سترګې جوړې کړې وې او د مخکې نه نظر نورم تیز شوی و. د مخکې نه نظر څنګه تیز و؟ ګوره د یو تاریخ لیکلی تاریخ کبیر د امام بخاري امام بخاري صاحب په هغې کې لیکلی دي چې دا تاریخ ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی. دا د مور دعاګانې. نو حج د مور لاړه نو ځان سره دیم بوته او د ده بل ورو احمد هغه هم بوته. نو چې کله د حج نه فارغ شو او بیت الله جومات کې ودرېدل نو دا امام بخاري راکوټې دی لا بچی دی. وی مورې وی تا زه د الله نه څه له غوښتې ما؟ وی بچی د رسول الله مبارک د حدیثو خدمت ده چې تا نه خدای یو لوی محدث شیخ الحدیث جوړ کړي. وی مورې ما اوس پرېږده چې زه د پیغمبر د حدیثو خدمت وکړم بس پرېږده اوس ځکه دا مرکز دی د حدیثو مکه ده او دا مدینه ده ما پرېږده. نو بچی د اړه شو کول اسان کار نه دی. نو مورې بیت الله ته مخ کړی او ډېر زیاتې وجړل خدای ورکړې ده ډېر مضبوط ذهن دې ربه ورکړی دی سترګې دې ته اغېشتې و بیا دې وله ورکړې او الله زما نیت دا دی چې په ده ستا د پیغمبر د حدیثو خدمت کوم. الله ستا په دې کور کې مې تا ته وسپاره دې کور کې مې درته وسپاره. الله زما د دې بچي به ته حفاظت کې او د حدیثو عالم به ته پروردګاره ته جوړی تا ته مې په دا خپل کور کې وسپاره. یو ماشوم بچی چې مور په داسې میدان کې پرېږدي د مور زړه به څه او مور یې سترګې د ژړا نه اوچې کړې او روانه شوه بچې په الله مې وسپارلې الله دې مدد وکړي. د هغې محمد نه د اسماعیل د بچي محمد نه الله پاک امام بخاري جوړ داسې د پیغمبر مبارک احادیث را جمع کړل او دومره لوی خدمت د حضور پاک د احادیث کړی دی چې په ټولو محدثینو کې اول نمبر خدمت اصح الكتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاري. د صحت په میدان کې په معیار کې قرآن پسې د مخلوق په کتابونو کې اول نمبر کتاب یعنی دنیا کې بخاري ډنګېدلی کتاب دی. تر څو چې یو طالب دا بخاري نه ختمه کړې موږ ورته ملا نه وایو نه ورته پټکې په سر او که یو طالب جینه دا بخاري نه ختمه کړې نو موږ هغې ته عالم نه وایو او صادر نه ور په سر کوو سند وله نه ورکوو. دومره لوی مقام د امام بخاري رحمت الله علیه خدای پاک ورکو. د چا د بخۍ ورکوله؟ د مور د مخ د مور د دعاګانو د مخ. تاسو ته د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قصه نه دی؟ عبدالقادر جیلانی په یو جومات کې لګیا دی او سبق وی وږی شوم وی دومره وږی شوم که نه دومره چې وی خېټې مې دړ کاو چا نه خو سوال کولی نشم پیسې شته دی نه بار وی ووتمه وی چې ووتمه نو یو ځای کې خلک دننه بار کېدل واده وی زه داسې ودرېدم که چې را باندې زړه خفه شو او راته وی چې بچي راشه او نوړی روټۍ وخوره. وی هغه دومره د شوم پړق بچي و دومره د شوم پړق بچي چې هغه ډوډۍ خلاصه شوه وی ما نه دیکه راکړه چې خوښ دروازه بنده کړه. وی بل لا ورلم وی هلته مړی شوی و خیراتو وی ما چې ځکه دوی را باندې زړه خفه شو وی چې هلته ورسېدم وی هغه وی چې هلکه ډوډۍ خلاصه راځئ په مخه مخه وی جومات ته رالم خېټه مې خوږېږي خېټه مې دړ کوي د لوږې نه. وی دی کې یو سړی را ننوت سړي سره ترکاري ده روټۍ ده ورسره. وی چې څنګه راغې وی داسې په یو نظر مې ورته وکتل او سوال خو کولی نشم غوښتې ته نشم او هغه ظالم هم ست نه کوي اوس روټۍ ورسره ترکاري خوري. وی داسې مې ورته نیغ نیغ وکتل چې رک اواز یې راته وکړ سوال خو نه کوم. وی هغه دومره ظالم و وی ما ته وی چې داسې غوسه شو ډوډۍ خورې لکه سخت اواز سره خبره وکړه چې که زما له کېږم چې نه ځان یې د قصده غوسه کړه ډوډۍ خورې مې چې وبه خورو کړ
وبخو پوه شي په خبره یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو دې غاړه پورې غاړه ډوډۍ راله نو د اسې ساتو که دی بل ته وی ډوډۍ خورې هغه مطلب دا چې نه پول شته نه کشتی شته نو زه به ما به ثواب وشي صد به وکړم او دې به راته خدای دې مفتو کې خدای دې وبخه ووایي وی ډوډۍ خورې بس ده سره شناز و هغې راوویسته ټوپ هغې وپړساو او پې ورسور شو پورې غاړه لا هغه خدایه مونږ خو وی دې به راته دوا وکړي دې خو راته نه چې هغه پلار سره خو پوکڼی وه هغې وپړسوله خو را پورې وت چې پورې وت وي کم ځای کښېنم هغه ورته زما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست خو دلته کښېنه دلته بعضې سړی ست کوي پښتانه وایي یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري نو ست جدا شی دی او دعوت جدا شی دی چې څوک ست درته وکړي وایي خدای دې وبخه او چې دعوت دله درکړي نو بعضې علما